طالبان مخکینی پوځیان له خپلو کورونو په جبري توګه باسي. تازه جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. طالبانو په یو شمېر ولایتونو له دې جملې هرات کې مخکینی پوځیان او کورنۍ یې په جبري توګه کډه کړي او د هغوی پر ځای یې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. اوس په زابل ولایت کې هم سرچینې وایي طالبانو په هزاره او حویلۍ سیمو کې مخکینیو پوځیانو ته خبرداری ورکړی چې ژر تر ژره د دغه سیمې پرېږدي. د سیمې د اوسیدونکو په وینا طالبانو ویلي چې ویشل شوې نمرې د دولت اړوندي او اوسني څښتن یې باید ژر تر ژره رغول شوي کورونه طالبانو ته ور وسپاري. د سیمې د اوسیدونکو په وینا هغوی د مخکیني حکومت په حکم سره دغه کورونه ودان او سلګونه زره افغانۍ لګښت یې پرې کړی دی. د ویلو ده چې طالبانو په ځینو مواردو کې د مخکینیو پوځیانو کورنیو ته ان د کور د توکو د لیږدولو اجازه نه ده ورکړې. د شمیرو له مخې اوس مهال د مخکیني دولت زرګونه پوځیان او کارکوونکي په ویشل شویو دولتي ځمکو کې ژوند کوي. په زابل ولایت کې سرچینې وایي چې طالبانو د دغه ولایت له ځینو سیمو د مخکینیو پوځیانو د وتلو غوښتنه کړې ده. د زابل په مرکز کلات ښار کې د یوې سرچینې په وینا طالب ځواکونه د دغه ولایت هزاره او حویلۍ دوو سیمو ته ورغلي او مخکینیو پوځیانو ته یې ویلي چې خپل کورونه دې پرېږدي. دغه کورونه د جمهوریت په دوره کې د تشو نمرو په توګه دغو پوځیانو ته ورکړل شوي وې. طالبانو په دغه سیمو کې میشتو کورنیو ته ویلي چې کله سیمې ونه وځي په زور ویستل کیږي. خو طالبان بیا یاد راپورونه ردوي او وایي دوی داسې کوم کار نه دی کړی. قدرمنو لیدونکو تاسې د طالبانو دا کړنې څنګه ارزوئ؟ په دې هکله خپل نظریات له موږ سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.